که ستاسو موبایل چارج ډیر زیات مصرفوي، بیټري لو شي، هر وخت ستاسو موبایل چارج زیات مصرفوي. داسې مې داسې یو طریقه راوړې ده چې هغې په واسطه تاسو کولی شئ چې ستاسو موبایل چارج به زیات نه مصرفوي. ویډیو له پای پورې وګورئ او طریقه زده کړئ، ستاسو بیټري به نور ډک ښیي او چارج به کم مصرفوي. ویډیو په طرف ځو، ویډیو له پای پورې وګورئ، زموږ پیج هم فالو کړئ، ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. دوستانو که چیرې ستاسو موبایل چارج ډیر مصرفوي، دې دپاره حل لاره څه شی ده؟ دوستانو تاسو به سیټینګ خلاص کړئ. څنګه چې تاسو سیټینګ خلاص کړئ، تاسو به دلته پیدا کړئ بیټري. صحیح ده، بیټري به تاسو پیدا کړئ. اگزامپل دغه تاسو څنګه دا پیدا کړئ، دلته به دننه راشئ. دننه چې څنګه راغلی، دلته به تاسو یو آپشن به تاسو آف کړئ. څه شي آپشن ده؟ دغه آپشن ګورئ دوستانو، تاسو به یو آپشن به تاسو آن کړئ. چېرته آن کېږي؟ دلته هم آن کېږي، خو تاسو کوشش وکړئ اول سیټ د موبایل خپل ځای ته لاړ شئ. څنګه چې خپل ځای ته لاړئ، دا به داسې کش کوئ. څنګه چې کشف کوئ، داسې دې خوا راشئ لږ، دلته به تاسو ته بیټري سرور راشي. صحیح ده، بیټري سرور. بیټري سرور دلته به خپله پیدا کړئ. بیټري سرور چېرته ده دوستانو؟ دلته دی. دلته چې راغلی، دا بس کلیک کوئ. کلیک نه بعد چې دا به آن کوئ. څنګه چې تاسو آن کوئ، دلته به تاسو ته سور علامه راشي دوستانو. دلته چې سور علامه راغی، ګورئ څنګه چې دا سور علامه راغی، تاسو موبایل کې به چارج ډیر زیات نه مصرفوي. که چېرته تاسو ته زه اپلیکیشن هم معرفي کړم، خو اپلیکیشن ریل نه دی، فیک دی، هغې نه استفاده مه کوئ. دا طریقه استعمال کړئ، ستاسو موبایل چارج به کم مصرفېږي. ډېره مننه.